سبق او باغ ورس او بيتي عمل نامي تقسيمي. الله اكبر. اغه ناشنا منظر دی چې کله عمل نامي تقسیمي. چاته چې عمل نامه په ښي لاس کې ورکړی شو کامیاب دی، چاته چې په ګس لاس کې ورکړی شو تباه دی. سورة الحق کې الله ناشنا منظر ذکر کړی دی. سوی الله زیر ته ذکر کومه. فاما من اوتي كتابه بيمينه، چاته چې عمل نامه ورکړی شي په ښي لاس باندې. الله دې موږ ته عمل نامې په ښي لاس راکړي. چې چاته عمل نامه په ښي لاس ورکړی شي فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، دی به چیغې کړي خلکو ته به وایي راشئ وګورئ زما عمل نامه. خوشحاله به وي. که تاسو خیال کړئ کله چې یو سړی په سکول کې، مدرسه کې، کالج کې، یونیورسټۍ کې سبق وایي او ریزلټ یې راوځي، امتحان یې راوځي، کامیاب شوی، نو بیا هر چا ته ښیي وګوره که نه وګوره. په دغه ورځ به د عمل نامه چې چا ته په ښي لاس میلاو شي اواز به کړي وګورئ که نه زما عمل نامه وګورئ په ښي لاس الله راکړه. انی ظننت انی ملاق حسابیه، زما یقینو په دې ورځ باندې چې زه به د الله سره میلاویږم، ما ډېر محنت کړی و د هغې دپاره. الله به ورکوي دته څه فهو فی عیشة راضیه في جنة عالية قطوفها دانية. الله وی ډېر ښایسته ژوند به زه دغه خلکو له ورکوم. دنګ دنګ جنتونو کې به وله ځای ورکومه، داسې دنګ دنګ جنتونه چې میوې به یې نږدې. الله وی داسې ځای کې به وله ځای ورکوم. الله دې موږ ته په هغه ځای کې ځای راکړي. او بل طرف ته واوره، دا ډېر د یېرې خبره ده. واما من اوتي كتابه بشماله، او چاته چې عمل نامه ورکړی شو په ګس لاس، تباه دی دا سړی. الله وایي چاته چې عمل نامه ورکړی شو په ګس لاس چغې به کي فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه. یا الله وایي تبعی د زما دپاره چې ما ته د سر عمل نامه نه وی میلاو شوی. ولم ادري ما حسابیه، چې زه د سره د خپل عمل نه خبر شوی نه وی. یا لیتها کانت القاضیه، ارمان چې د دنیا د مرګ سره زه ختم شوی، خاورې شوی. ما اغنا عني مالیه، زما مال خو مال څه فایده رانه کړه. هلک عني سلطانیه، زماغه بادشاهي خو زمانه نن ختمه شوه، زماغه زور خو ماله فایده رانه کړه، زماغه قوم ماله فایده رانه کړه، زماغه نسب ماله فایده رانه کړه. دی به دغه چغې وایي کاواک شوی به وي. دې سړي ته کله کاواک وایي. او تاسو دې ذلت ته سوچ وکئ چې د ټولو مخلوقاتو په مخ کې دی دا چغې وایي. ځکه ابراهیم علیه السلام به دا دعا غوښته، ډېره ښایسته دعا ده، تاسو یې غواړئ. ابراهیم علیه السلام به دا دعا ډېره غوښته، الله ته به یې وي ولا تخزني یوم یبعثون. یا الله ما مه شرموه په هغه ورځ چې کله به ته دا مخلوق راپاسې بیا. هغه ډېر لوی شرم دی، الله یې د هغه شرم نه موږ وساتي. چې د آدم علیه السلام نه ول اخرني کس پورې ټول ولاړ وي، د دې ټولو په مخ کې یو سړی وشرمېږي. نو دی به چغې کړي وی به چې زما بادشاهي، زما مال، زما بچی چی شو؟ الله به آواز وکړي خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. الله به آواز وکړي دا سړی بوځي ویې تړئ جهنم ته گذار کړي. دی اوس چغې وایي، اوس خو چغې فایده نه ورکوي. الله دې دغه سختو حالاتو نه موږ وساتي، او الله دې زموږ عمل نامې موږ ته په ښه لاس کې راکړي.